ته ووایي چې انصاف چې څوک چاله نه ورکوي دا به سړی په زور حاصلوي. موږ انشاءالله غټ قوم یو، پښتانه یو او د الله فضل دی متحد شو. موږ به انصاف په زور حلو الله په فضل. ټولو نه غټه غوښته دا ده چې زموږ خپله صوبه په دې کې د زمونږ اختیار وي، د دې چې کوم معدنیات دي، د دې چې کومه بجلی ده، د دې چې کوم وسایل دي، په هغو باندې د خپل پښتون بیلټ قبضه وي او هغه د پښتنو ته میلاو شي. چې وزیرستان کې به زما میناوال نه وي، خو چې ما د وزیرستانیانو مینه ولیده نو حقیقت ته چې ټول خیبر پښتونخوا والا خلک شعور لري، غیرتي خلک دی، خو د افریدو ثاني نشته. دا راته ووایي چې د خیبر پښتونخوا چې کوم د عوام چې کوم د دوی ډېره قربانۍ ورکړې، آیا دوله به د انصاف چې کوم د میلاو شي؟ علیکم سلام. د خیبر خاوره خو زه خپله خاوره بلم او خیبر غونې رښتیا پښتانه ډېر میلاویږي. مفتي صاحب دا راته ووایي چې دلته د راتګ د مقصد چې کوم دی ستاسو دلته د دومره د پښتنو د مقصد څه دی؟ صرف دا دی چې موږ پښتانه تمام اختلافات ختم کو او د خپلو پارټیو نه بالاتر ہوکر کې اتحاد قائم کو او د خپلو علاقو د خپلو خاورو نه موږ خپل دشمنان او بدامنۍ او د دنیا تمامې فتنې د خپلې خاورې نه لرې کړو. شته علما چې کوم دی شته، ما یو علما په دې پنډال کې ونه لیدل، صرف تاسو تشریف راوړی. نو علما خو اکثر د خرو څټو والا دي او چې کم رښتیا عالم وي هغه به دلته راځي، خو رښتیاني ډېر کم دي. مفتي صاحب دا راته ووایي چې د خیبر پښتونخوا چې کوم د عوام چې کوم د دوی ډېره قربانۍ ورکړې، آیا دوله به د انصاف چې کوم د میلاو شي؟ انصاف څوک چاله په اسانه نه ورکوي او نه خپله میلاویږي. انصاف به خلک په زور غواړي او په زور به انشاءالله راولي. یو کوېشن دا کوم جي ډېر عالمان شته، ډېر علما چې کوم دی شته، ما یو علما په دې پنډال کې ونه لیدل، صرف تاسو تشریف راوړی. نو علما خو اکثر د خرو څټو والا دي او چې کم رښتیا عالم وي هغه به دلته راځي، خو رښتیاني ډېر کم دي. د دې خلکو د لرې ځایونو نه خلک راغلي، د دیر نه، وزیرستان نه، د دې خلکو مینه مو کته مینه درسره ډېره ده. د خیبر خاورې خلک څنګه؟ الحمدلله د ټولو عوامو د ټولې خیبر پښتونخوا خلکو کې هر ځای خلکو کې چې ما خپل مینوال ولیدل، څو ورځ مخکې د ګیلامن جنازې له تلی او ما وی چې وزیرستان کې به زما مینوال نه وي، خو چې ما د وزیرستانیانو مینه ولیده نو حقیقت ته چې ټول خیبر پښتونخوا والا خلک شعور لري، غیرتي خلک دی، خو د افریدو ثاني نشته. مفتي صاحب دا هم راته ووایي چې د کومو پښتنو دلته چې راغلي دي د لرې ځایونو، دوی چې کومه غوښته کوي، آیا دا به ورته میلاو شي؟ دوی انصاف غواړي او دوی په دې خاوره باندې امن غواړي، دا به ورته میلاو شي؟ نو ما ته ووایي چې انصاف چې څوک چاله نه ورکوي دا به سړی په زور حاصلوي. موږ انشاءالله غټ قوم یو، پښتانه یو او د الله فضل دی متحد شو. موږ به انصاف په زور حلو الله په فضل باندې. دا کومې غوښتې چې تاسو د حکومت نه کوئ یا د ریاست نه کوئ که نه، که هغې نه مې یو څو زموږ د کتونکو سره شیر کړي؟ بای ټولو نه غټه غوښته دا ده چې زموږ خپله صوبه په دې کې د زمونږ اختیار وي، د دې چې کوم معدنیات دي، د دې چې کومه بجلی ده، د دې چې کوم وسایل دي، په هغو باندې د خپل پښتون بیلټ قبضه وي او هغه د پښتنو ته میلاو شي او مناسب انداز باندې د خیر د څه پرسنټیج باندې د حکومت هم والي، خو نور صحیح مالکان پښتانه دي، پښتنو ته د خپل حق میلاو شي. اخیری کې ریاست به هم ستاسو دا ویډیو ګوري، پښتانه به هم ګوري، څومره خلک چې دا ویډیو به ګوري هغوی له څه میسیج، څه پیغام ورکوي؟ زه دغه میسیج ورکوم چې هر هغه کار کوي چې د کمې د الله په مخ کې سپین مخي وي او چې د الله په مخ کې تور مخي کېږي، هغه کار د دنیا د پاره مه کوئ. ډېره مننه ټیم راکولو، یو جهان مننه، بیا هم ډېره مننه.